دا عدالت نه دی چې په ظاهري خبرو کې د اخلاقو خاوند یې مګر دننه او په حقیقت کې بیا بل شی یې. مال او پیسې داسې دي لکه تروې اوبه، هر څونه چې یې څښې تنده دي نوره هم زیاتیږي. هغه څوک چې مال نه لري تر هغه چا ښه او بهتر دی چې شرف نه لري. په کم زړه کې چې د دنیا محبت وي هغه زړه ته د الله جل جلاله محبت نسی داخلېدلی. څیرونکی زمری چې مخامخ درته ولاړ وي تر هغه خائن شرموش ښه دی چې تر شا دې ولاړ وي. که چا هغه څه وویل چې نه ورسره ښایي هغه څه به واوري چې خوښ یې نه لري. د مرمۍ له آوازه مه بیریږه ځکه هغه مرمۍ چې تا وژني آواز یې نه اورې. د باطل کامیابي د څه مودې دپاره ده او د حق کامیابي د ابد دپاره ده. هره دروازه تړل کېدلی سي بېله د مرګ له دروازې، نو آمادګي او تیاري ورته ونیسه. که کار ستړی کوونکی دی خو بیکاري د ژوندانه خرابوونکې ده. قهرمانۍ ته هغه څوک نسي رسېدلی چې د بالښت څنګ یې ټینګ کړی وي. که یو انسان تر 3 ورځې زیات په خالصه تاریکه کې پاته سي د ړنجېدلو ډېر امکانات یې شته. که د ماشوموالي پرله پسې غځارېدل نه وای موږ به تګ نه وای زده کړی.